امن ګورې نه راځي یاد لیکل رانه واخلې په دې ځای کې مونږ که دا چغې ووایو چې هلکه په پلانکي ځای کې پښتانه مړه شو پلانکي ځای کې مسلمانان مړه شو ښځې مړه شوې بچي مړه شو ماشومان مړه شو غټ مړه شو بوډاګان مړه شو دا هسې چغې به وو ما ورته ټیک شوله که نه تر هغه وخته پورې به ما ورته په امن نه شو تر هغه وخته پورې به دا وینې بندېدل بند نه شي نو تاسو به دا خبره ډېر زیات اورېدلي هلکه ملا صاحب ته په دې منبر باندې د امن خبره نه کوې د امن خبره دې وایي ونه کړله امن را نغې تا چېرته د امن خطبه ور نه کړله چې هلکه او چا پسې یو غزل هم لیکلی و چې امن دې خطبه کې په منبر دې ملا ودرېږي که څه قصه یې کوله امن دې خطبه کې او په منبر دې ملا ودرېږي دا مطالبې زما او ستا نه کوي دا خلک څونه چې دینداره طبقه ده کم ملا چې په منبر باندې ناست دی هر یو زما او ستا ځوان د پاکستان هر یو ځوان د دغه ملا نه مطالبه کوي په ملک کې د امن خبره ولې نه کوي تا اوسه پورې د ملک کې د امن خبره ونه کړله ستا په دې یوه خبره وایي امن راځي خو که تا وکړله زه به تا داسې مثال درکړم پرون یو ملا صاحب اورېدو هغه دا خبره کوله وایي تاسو زموږ نه د امن مطالبه کوئ چې هلکه د امن خبره وکړه ټیک شوله که نه امن خو زه نشم راوستی دا خو ظاهره ده ټیک شوله که نه خو صرف دا راته وایي چې د امن خبره وکړه په دې منبر باندې زه به د امن خبره شروع کړم ته به راله دا اګریمنټ راکړي په سټامپ پیپر باندې به راته لیکل وکړي چې زه به ستا په هره خبره باندې عمل کوم زه به د امن دپاره کوشش کوم زه به د امن خبره هم کوم خو ستا نه کم از کم دا ګوته لګول غواړم چې یاره ته به زما هره یوه خبره به بیا منې د امن متعلق زما کومه یوه خبره ده هغه به منې مثال په طور باندې زما په محله کې زما په کلي کې زما په ګاونډ کې زما په دې علاقه کې یو سړی زما په خوله باندې جومات ته نه راځي یو سړی زما په خوله باندې د جومات مانځله نه راځي هلکه زه ورته یم جومات ته مانځله دی نه راځي یو سړی زما په خوله باندې د مور او پلار نافرماني نه پرېږدي یو سړی زما په خوله باندې پردي حقونه نه ورکوي د ګاونډي حقونه نه ورکوي یو سړی زما په خوله باندې د دین اسلام یو معمولي شانته مطالبه نه پوره کوي هغه سړی به زما په خوله باندې امن څه راولي زه په دې سوچ فکر باندې نه پوهېږم زه خو به دلته امن ترانه شروع کړم ټیک شوله که نه زه به دلته ترانې وایم خو څوک به په دې خبره باندې عمل وکړي څوک به زما سره دا خبره ومني ته معمولي خبره زما نشي منودی زما دا خبره نشي منودی چې هلکه د خپل مسلمان ورور سره صحیح تعلقات ساته د ده سره صحیح معاملات کوه د ده سره صحیح اخلاقیاتو باندې پیش راځه د ده سره صحیح معاشرت کوه ته کم از کم دا خبره نه مني نو د امن خبره بس د هغه پلار ومني نو هېڅوک هم را سره نه مني نو دا مطالبه بېجا ده ښه البته د ملا نه مطالبه کوي چې د امن خبره وکړه په منبر باندې چې کله دغه ملا سره 100% ولاړې هره خبره جي جان منه مې دله کومه خبره چې هم د دین اسلام منه مې دله تیار یم ورته بیخي درته حاضر یم چې څه خبره د دین اسلام متعلق کې زه تیار یم ته بیا ګوره که په دې دنیا باندې د الله جل شانو نظام نافظ نه شو په دې دنیا کې امن رانغی بیا راشئ ماله پیغور راکړې ویل که ملا صاحب تا دا خبره کړې وه ته په منبر باندې ناست یو ما نه دې مطالبه وکړه ما له دې پیغور راکړو زما نه دې ګیله وکړه چې ته زما خبره نه منې او امن ځکه نه راځي ته زما خبره منل شروع کړه که امن په دې ځمکه باندې رانغی نو ما په غځې باندې بیا ما قتل کړه کم خلک چې ما او تا ته لار راښیي د هغه خلکو خبره ما او تا نه منو کم خلک چې ما او تا سیده لارې ته راکاږي د هغو خبره نه منو او تش امن راولې ملا صاحب امن راوله پښتانه قتلېږي مسلمانان قتلېږي او دا کېږي او هغه کېږي او هغه کېږي او دغه کېږي دغه تش اعتراضاتو ته ما او تا ژوندي یو چې تش د خولې نه یو خبر راوباسو بل سړي ته پې تکلیف ورسو نو دغه څیزونه ځان وساتئ اول په خپله څه عملي مظاهره وکړه عملي مثال پیش کړه زه کولی شم ما باندې څه خدمت خو راواړه که نه د دین اسلام یو کار خو ما ته دا حواله کړه چې زه یې کومه که نه یې کومه د دین اسلام دپاره یو قرباني خو ته ما ته ووایې چې زه یې ورکومه که نه یې ورکومه چې کله ستا ایمان دغه حد ته ورسېدو چې ته د دین اسلام د نفاظ دپاره د شرعي قانون د نافظ کولو دپاره هر یوې قربانۍ ته جوړ شوې بس زه به پوه شم چې یاره اوس په دې ځمکه باندې د الله جل شانو قانون نافظ کولو منع کولو والا څوک نشته دی په دې ځمکه به د الله جل شانو قانون نافظ کېږي په دې ځمکه باندې به امن راځي زما او ستا وینه به نه تویېږي مونږ د شریعت یو قانون ته نه یو جوړو امن ګورې نه راځي یاد لیکل رانه واخلې په دې ځای کې مونږ که دا چغې ووایو چې هلکه په پلانکي ځای کې پښتانه مړه شو پلانکي ځای کې مسلمانان مړه شو ښځې مړه شوې بچي مړه شو ماشومان مړه شو غټ مړه شو بوډاګان مړه شو دا هسې چغې به وو ما ورته ټیک شوله که نه تر هغه وخته پورې به ما ورته په امن نه شو تر هغه وخته پورې به دا وینې بندېدل بند نه شي وینې تویېدل به بند نه شي تر هغه وخته پورې به زما او ستا قتلونه بندېږي نه تر څو پورې چې ما ورته دغه دین په مضبوطیا نه دی رانیولی چې په هغې کې الله جل شانو زما او ستا سره وعده کړې ده په دقې باندې به امن راځي په دقې باندې به نظام په دنیا کې نافظېږي